له کوره تر لاهوره. احمد شاه چې شو پادشاه په کندهار کې، نو یې ډول د اشر وواهه په ښار کې. خلک ټول شول او لښکر واړه تیار شو، د ایمونو کولنګونو جوړ ناتار شو. مټورو زلمو ایستل خندقونه، وستکارو جوړول پلن دیوالونه. شپه ورځ خلک په کار باندې لګیا وو، ټوکه نه وه داسې حکم د بادشاه و. چا په دې کړه زرغونه نا خبره، متبره پوهه تنده زړوره، چې زلمی پاچا څه کاندي شو حیرانه. په هغه ساعت له ځایه شوه روانه، زوی وغوښته په بیړه خپل حضور ته، لکه ولاړه چې موسی وي کوهي تور ته. احمد شاه په ادب لاس ته ادې ښکل کړ، درناوی د ابۍ د لوړ درشل کړ. زرغونې ویل زویه څه باندې لګیا یې، بوخت په خټو د سهاره تر بېګا یې. احمد شاه ویل مورې ښار پناه کومه، ګرد چاپېره لوی دیوال پرې تاوومه. د دیوال شاته ژور خندق کیندمه، د دښمن لاره په دې دواړو تړمه. ما لیدلي د دنیا لوړ حصارونه، ترې چاپېره ګرځېدلي خندقونه. کندهار به له دښمنو څخه ساتم، بس تلې به خپل رعیت په مینه پالم. مدبرې زرغونې کړې سترګې برندې، او د زلمي پاچا خبرې کړې لنډې. ویل زویه دا یوه خبره واوره، سلطنت دې په زندان مشه حصاره. ته یوازې پاچا نه یې د دې ښار، لوی وطن دی شاوخوا د کندهار. چې دښمن دې تر درشله پورې راشي، د مغول پیلان بورجله پورې راشي. ګرد چاپېره د وطن خلک تباه کړي، کلا بنده ستا د ښار دغه کلا کړي. ته وایې بنده به شي په دغو خندقونو، یا به وډار شي له دنګو دیوالونو. د افغان وطن د کلي او ښار خلک ستا ولسونه دي، د کور و بازار خلک. ته د ټول وطن د خلکو ساتندوی، د ښځمنو ماشومانو پالندوی. کلاګانو کې پټ نه اوسي شاهان، دوی وي وړاندې ورپسې وي سپاهیان. په دښمن پسې ورځه د هغه ښار ته، تر دې وړاندې چې دی راشي کندهار ته. په خپل کور کې جنګېدل لوی همت نه دی، دغه کار د غیرت نه د حکمت نه دی. په هغه ورځ احمد شاه لوی شهنشاه شو، د پنجاب خواته یې مخ چې د سپاه شو. بیا یې مخه هیچا نه ده ګرځولې، چې افغان د لاهور لاره ده نیولې.